مونږ خپل د انتقام او غچ اخیستلو دپاره په خپل وجود پورې بارود تړلی دي. تیم شایع دی، ته مې هم دغه اتلولي ستا یې، خو په بل ډول شرمېږې ځکه هلته د کیس خرابېږي، ځکه ما غم دی چې تا ځکه ما غم دی چې تا راحت زندګي وکړې، ځکه زما اتلولي غم دی. ګوره ادرس دی غلط و. ادرس په خپل وطن کې به ځانمرګ یو دکه په خپل وطن کې به مدرسه جوړه او تربیه به د پاکستان د ادرس به نه کو. یوې خبرې جواب راکړه، نور زما یک درته بندوم. یوې خبرې نور ته غږېږه، غوږ ماته ونیسه. ما ودرېږه، ما زه تا ته پوره وخت درکوم، په مایک مه خلاصوه. هغه څوک دی د غیرت خبرې وکړي چې د امریکانو سره ټټر په ټټر جنګېدل، ټانګونه یو له بل سره جنګول، پوه شولې؟ هغه څوک چې د امریکانو ترجماني یې کوله، هغه څوک چې امریکانو ته کوردینات ورکول، هغه څوک چې د امریکانو جاسوسي یې کوله، هغه څوک چې له امریکانو سره یو ځای منپاله سپي و، زما ګودر، زما کور، زما انګړې ورته ښوده و، امریکان به مخکې و، دوی به ورپسې و. واټ از ډز هغه سړی د هېڅکله د غیرت خبرې نه کوي زما په وړاندې، هېڅکله. له ولسمشر نه د نیولې تر کشره پورې که چېرته په هیوادنۍ جذبه باندې د طالب سره جګړه کوله، که چېرته د هیواد باندې سر ورکوو هیواد د ساته، که چېرته واقعا طالبان د دې هیواد دښمنانو، څنګه کېدلی شي د باګرام بیس امریکان خوسې کوي، ته په 9 ورځو کې ټول افغانستان ورته خوسې کوي؟ تا خو باید د هیواد دپاره، د هیواد د علیا منافعو دپاره، طالبانو سره د جګړې په خاطر، د دې هیواد د خلکو د عزت په خاطر د طالب په وړاندې 2 میاشتې مقابله کړې وای. ته خو تر اوسه پورې 3 کاله د طالب د حاکمیت څو غیر له دې چې ما وکاله طالبانو ته کنځلې کړي دي. کنځلې خو اشرف غني هم کوه، سمې سادات هم کوه، د امریکانو ټانګونه او د امریکانو تیارې وې. ګوره بل خیانت د په تلو تلو کې د الله تعالی په ذات قسم کوم چې صفري قطو د کابل د میدانوۍ نه مخکې دغه ځای داسې ښه نومېږي شیخه، د علاګل مجاهد دې سبز، په دې سبز کې 600 رینجرې او 4,000 میله اسلحه په هغه شپه باندې چې دوی پرواز کوه ورې ور واچوه. تا د کابل په میدانوۍ او د قندار او د نورو د هېواد په هوایي ډګرونو کې د افغانستان بیت المال تیارې په سیخانو باندې سوري کړل. ته وې چې 45 باله تیارې د تاجکستان ته ویوړل. ته په کوم سترګه تاسو د ایران د شهیدانو پوښتنه کوئ؟ د خدای یا اوس ماته وخت راکړه، اوس خو وخت راکړه، پوره وخت دې ګوره خبرې وکړه. 1 منټ پوره ښه صحیح ده، پوره وخت دې خبرې وکړه. خبرې ته غوږ ونیسئ والله، که زه توهین نه ورته کوم. وسړی قرآن ته وګورې، دا عجیبه ده. شاهینه پرېږده ما کوه. شاهینه ولې ما یک بنده؟ شاهینه ته خو بیا د سره کم پښتون ځان ته، ما خو توهین نه ده ورته کړی. ولې داسې کار کوې؟ سم وغږېږه، سم وغږېږه، سم په سړي غږېږه. مې 3 خبرو جواب در کوم. سلا یې وسوځله. د ما سلا نن چې د کارخانو د لاهور په مارکېټ کې سوځل کېږي، نوشي جان سوځلي وسوپېدې چې هغلته خرڅول کېږي. یو دکه یو منټ صبر وکړه. ته داسې لاهور او دغې کې خرڅېږي، دا افغانان مې دي چې لاهور کې خرڅېږي. صحیح ده خد جنرال، دا بانک څه جواب درکړه. د ټانکونو زه په خپله د جمهوریت کس یم. ته دا د تا رقم به موږ په حوزه کې خپله وطن ته تللی یم، دلته لندن کې ژوند کوم، پوه شوې. زه وطن ته تللی یم، ستا د کلشینکوف هم د حفاظت کېږي، ستا د ټینکونو نه ټوټې تاوې کړي، خدمت کېږي، رنګونه یې ورکړي دي، ستا سړکونه آبادي. تاسو یو لار ته وختلم چې 2 خبرې مې وکړلې، سمدستي م ښکته کړم. وایي ته وایې چې هلته خیر و خیرت دی. زه خو وایم چې تعلیم 1 منټ خو د ما خبرو کې مه راغورځوې. ما د خبرو نه وروسته د خپل نوبت ته غوږ ونیسه. ته خو تا ته جوړ چې څوک د کنځلې نه بغیر ورته بله خبره نه کومه کنځلې نه ورته کوم. غوږ کنځل ونه کړې، ښه په غلی کښېنه. ګوره ځان مه راباندې بېزته کوه. تا ته یې کوم هغه ته یې نه کوم. د هغه حجره ده، غلی کښېنه. ټانکونه دې یاد کول دي. ماته یې مو نه کړې چې زه د کوم ځای کې وګورم، زه بیا د خپلو کنځلو جواب غواړم. پوه شې؟ ته خو کنځل مار سړی. بالکل جنرال صاحب محترم، تاسو ته سلامونه. بالکل خدمت نه مننه، هر یو شی په سر سترګو منم. او جنرال صاحب ما لکه چې نه پېژنې،
زه خو درغلی یم کاتې پروان کې در سره مېلمه وم نورې کیسې کوه جنرال صاحب ښه دغسې خبرې کوي واده کې دا هم را سره و جنرال صاحب دلته یو واده کې دی هم را سره و قرآن ته وګورئ والله چې نه دغه د خو ته راغللې تا ولیده افغانستان دې ولیده که نه چې ورته ووایي طالبان خدمت کوي په دوی سره کې جوړوي ما ورته ته راشي کابل قسم کابل نقشه یې درته بدله کړله ته کابل وګوره ماشاءالله لکه د دوبۍ غوندې ښایسته ښکاري دوبۍ خو به هغه وختي له خیره چې دا ژمی یې ورې تېر سي دا لیوني دي که افغانستان کابل نه قلعه جنګي جوړه کړې وه وروره ګوله سړکونه بند سیمټونه یې پکې لګولي هله چې تعلیم نه غواړې ته خو وایې چې زه مونږ بیکار د کار روان دی ته خو حکومت کې نه یې چې تا اوس څوک ملامت کار دې وبشي انشاءالله د خیره سره په قلاره ټول کارونه کېږي 20 کالو کې جدیدو صاحب مهربانه کم چرچې او میلې وکړلې هغه په بیله هغه نه مني او تا ته وایي چې تا معاهده وکړه خو تا سره خو کلشینکوف یې وي اصلي وي در سره ته به نه تلې که نه ما معاهده امریکایانو سره کړې امریکایان به تله ته ولې تللې دا نه خو زموږ دلته ګیله کېږي چې ته ولې لاړې تا همداسې بیا د اصلحې دې ولې سوځولې موټر دې ولې سوځوه ټانکونه دې ولې سوځوه تیارې دې ولې وتښتولې راغلي وو خدمت ته م پرېږده چې خدمت وکړو چې صاحب مهربانه وطن وګوره بیریشه دا حالات وګورئ د ټولو بندرونو پیسې اخیستلې او ځان ته د قصرونه جوړوله اساسنات په کومه طریقه واخلي هغوی دا دولتونه هم پېژني چې دا پر تخکلې تښتېدلي شرمېدلي دي دا د بل څوک دواله کوي محمد بشیر دا یو باهودین ماما ده دا هم په لندن کې دا پټ ده یو دانه چې دا محمد بشیر په نامه باندې ده دا بل افغان په نامه باندې ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ مهرباني وکړئ استاد وعلیکم السلام جنرال صاحب الله دې وکړي چې جوړ روغ صحتمند به راته زه صرف دغه یو څه ووینې غواړم چې ووایم درته په طالبانو کې که درته وایم چې د طالبانو طرفدار که سوی یم یوازینۍ وجه یې څه نو الله دې راته خوشحاله آباد او صحتمند لره همیش یو دویمه خبر دا چې یو ورځ دې ویلي چې د ما داسې ډېر عسکران شته دي په اروپا کې نو د هغې عسکرو نه د یو عسکر زه یم په لندن کې اوسېږم اصلي نوم مې جاوید ده په هغه رب درته قسم کوم چې پیدا کړی یم چې قومانده وکړي د خپل مال د سره د هر څه نه تېر یم زه هغه نفر یم چې یو وخت کې که د خیال کړی هغه امین امین سره هلته زه هغه نفر یم یو وخت کې چې دغه د هیکر اوازه وه نو ډېرو خلکو ویلي چې دا سړی هیکر ده دا ډمانو پسې چې راخیستې وه نو انشاءالله که زوند بیا به سره پیکاپ ولګو خو صرف د دې لپاره درته راجګ شوم چې زه دغه خلک جنرال خبره به زه بله وکړم اجازه جنرال صاحب یو خبره کوم غواړم چې ستاسو د لایف ته ډېر خلک ماشاءالله ناستې دي د ایران چې کم دی د جنگ په حالات کې دی که څوک خپل بچي ورلیږي دا دی بیا نه په طالبانو اچوي نه دی په حکومت باندې اچوي چې یاره دا زه چې په جنگ په حالات کې موضوع فیرې ته ناست یم په خپل بام باندې که په ما باندې ښه سړی راځي او که بد سړی راځي زه به ورته یم وروره ودرېږه چې ونه درېږي زه بیا ولمه نو ټولو افغانانو ته پکار دی چې خپل بچي په دې حالاتو کې ونه لیږي بله خبره اوس ما کور جوړ کړی دروازه مې ورته لګولې ده سړی په دیوال راځي نو تا بند اول چې افغانستان ته څوک راشي او وروره څوک یې پرېږدي خو لږ موږ ته هم سوچ پکار ده خیر ده سوچ پکار ده لږ زره دا قاچاقبرانو مخه ونیول شي د انساني قاچاق نو دغسې یوه غمیزه به بیا نه رامخته کېږي یوازې ایران نه ده په ترکیې کې شوي پاکستان کې شوي دي په هان تر د اروپا تر سرحدونو پورې همیش موږ په خبرونو کې وینو چې په سلګونو نه په زرګونو افغانان
خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. نو یو خو د افغانستان سیاستونه د افغانستان کې حکومتداري سیستم هغه داسې وي چې بس یو څوک د چا خوښ نه وي که کور کې 2 کسه جنګ هم سره وکړه بس بله ورځ چې ګوري زوی جرمني نه زنګ وایي پلاره زه لاړم د سره ګورم به. نو دا هر څه دي چې د افغانستان 2700 کیلومتره بارډر یوازې فرضي کرښه پاکستان سره ده، بیا همداسې له ایران سره ده، بیا نورو حکومتونو سره ده. ولې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان چې موږ سره په ګاونډ کې پراته دي وروره ګله کومه ورځ داسې پیښه ونه شوله. اصول دي، قوانین دي جوړ کړي دي. هماغه د روسانو د وخت نه چې کوم افغانان مهاجر کېدل هغوی نه پرېښوده تر ننه پورې. دوی خپل سیاستونه هم پرې مخ ته ویوړل، ویې هم جنګول، کله یې باسي کله ورته وایي راسه. او تا خبره ایران په حالت جنګ کې دلته له اسرائیلو سره ده. اسرائیل کولی شي له هر شان استفاده وکړي. یو افغان چې د امریکایانو ترجماني کوي، امریکایانو سره توپک اخلي، اسرائیلو سره نه اخلي، نو دا هغه ټول هغه دي منفي پوینټونه دي چې دې ته به بیا یو څوک د موږ نه پوښتنه وکړي 260 نه د 2 نفرو د 1 نفر دې وکړي چې هغه په خپل حاکمیت کې دغسې پیښه نه وي شوي. وروره دا خو په ایران کې و، تا خو زه په خپل کور کې په امریکایانو وژلم، تا خو زه په خپل کور کې په برطانویانو وژلم، تا خو 250 هیوادونه راوستي وو، ما ته وایي د لوګر اوبه دې نه سوی چکلی، نو خو په ما خو دې حرامې کړې وې که نه. نو چې امریکایان لاړل هم تا باید زه د لوګر اوبو ته نه وای پرېښی. نو ته راځې ته د حاکمیت خبرې کوې، ته د انتقام خبرې کوې، ته د جذبې خبرې کوې، ته طالب ته تان او لان کوې او دا ما وکاله طالبانو ته کنځلې کړي دي. والا بېشک غټه توره دې کړې ده. ای زوی دې مړ نه سه، تا ته داسې مور ښځه کوي چې لاړ سي ماشال زوی مې څه کار کوي زه مې لور ورکم. والا هغه خو طالبانو ته کنځلې کوي. ته خدای چې کور والا ورته چې وزت یې ته خدای بیخ د پیخړې وباسه، زوی دې کنځلې کوي او ته راځې د ما لور ورته غواړې. دا یې تا د کنځلو ویډیو یو څوک چاته ویسي، مور دې ویسي، پلار دې ویسي چې دا د ما زوی ده. ته خدای دې بلوط لرګی به په دې دی لا حول ولا ته سړی دې ملولي پورې وتړي او داسې وای نو شیخه مهرباني څوک خبرې کول غواړي.